وطن مور ده. د مور غېږې نه لرې اولاد سره کوم ژوند لري. کاشکې د مور غېږه کې وای. که د ما اولادونه اگر چې دلته موږ ډېر سهولتونه لرو، اوس تاسې ګورئ 24 ساعته برق لرو، مثلا ټلویزیون، موټرسایکل، کاروبار، پاخه کورونه، پاخه سړکونه، باغونه، هر څه شته دي. هغه خړې خاورې وې چې موږ پکې اوسېدلو، لیکن هغه مې خاوره ده، مور مې دلته ما زوکړه کړې ده، خاپوړې مې کړي دي. هغه نو هېرېدلې او یا د هغه احساس ډېر خوږ او ډېر دروند ده. د ما نوم چې ده دیا سنګ، تخلص مې انجام ده. زه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اوسېدونکی یم. البته هلته زېږېدلی یم او هلته لوی شوی یم. لوست لیک لوست مې هلته کړی ده او بیا په وروستیو کې کابل ته راغلی یم او 30 کاله کېږي چې زه اوس د مهاجرت ژوند په هند کې تېروم. په 2009 کال کې کله چې دغه حکومت بدل شولو نو داسې شرایط پیدا شول، داسې شرایط موږ ته افغانستان ته راغلل چې هلته د ډېرو خلکو ژوند ډېر تنګ شولو، تریخ شولو، خصوصا د لږکیو د هندوانو سیکانو ژوند ډېر په خطر کې و چې د چورو چپاول او بعضو نورو ناخوالو سره مخامخ شول. نو هغې مجبور شولو چې زه هم د هغو په جرم کې زه باید راووځم او دلته راغلم. د ما المارۍ له کتابو ډکه ده او تقریبا اوس یو شاید 200 شاوخوا کې کتابونه د ما سره وي. نو هغه المارۍ کې پاتې دی او زه هره ورځ ورته ګورم او د ما نه وروسته به څوک لوستونکي ونه لري. هغه شعر چې ما لیکلی دی هغه مې حقیقت لیکلی ده. د شعر عنوان ده زما له مرګه وروسته. زما له مرګه وروسته زما د وړوکي کتابتون ټول کتابونه پرته له ځنډه په کباړۍ خرڅېږي. زما له مرګه وروسته زما د وړوکي کتابتون ټول کتابونه پرته له ځنډه په کباړۍ خرڅېږي، ځکه چې څوک یې لوستلی نه شي. زما د وطن ژبه د هجر تور کلي کې زما بچو ته چا ښودلې نه ده، هغه پرې نه پوهېږي. ملامت نه دی خلکو لرې له کور کلي خپل پردي وطن کې د بېلتون شپې تېروي. دلته یې بلې ژبې لیک لوست خبرې کېږي، دلته په بلې ژبې لیک لوست خبرې کېږي. زما له مرګه وروسته دا کتابونه دوی لوستلی نه شي، نو خامخا مجبور دي چې په کباړې خرڅ کړي. که خپل وطن کې وای زما بچو به خپله ژبه خپل کلتور زده کوو، زما په ذهن کې به دا ویره نه وه پرته چې زما له مرګه وروسته زما د وړوکي کتابتون ټول کتابونه په کباړه خرڅېږي، دوی لوستلی نه شي. ځکه چې پردي وطن کې اوسي، دوی په پردۍ ژبه تعلیم کړی دی، د خپل وطن ژبه، کلتور او میراث یو څو زورګرو ترېنه په زور اخیستی. دا کتابونه دوی لوستلی نه شي. نو زما له مرګه وروسته زما د وړوکي کتابتون ټول کتابونه پرته له ځنډه په کباړۍ خرڅېږي. دغه یو کتاب ده چې قلم ټولنې چاپ کړی د افغانستان قلم ټولنې په 1989 کال کې. دا یو غزل ما لیکلی دی، البته د سلطانپور میله ټولو افغانانو ته په یاد دي چې کله به د ثور میاشت شوله، فکر کوم د ثور په میاشت کې او میله به ډېره لویه میله به چې د ټول افغانستان نه د ټول جړهان نه خو خصوصا د ټول افغانستان نه به هندوان، سیکان او مسلمانان خویندې ورونه راتلل او په دې ملې کې به اشتراک کولو. نو هغه میله اوس یې نه ښکارېږي. ما یو څه لیکلي دی په دا شکل: له چنارو ښکلي ټالونه ورک دي، باغ ویجاړ شوی دی، ګلونه ورک دي، د چا په یاد کې مې زړه څړیکې کوي، د چا په یاد کې مې زړه څړیکې کوي، د چا په یاد کې مې خوبونه ورک دي. نه در یادېږمه پوهېږم یاره، نه در یادېږمه پوهېږم یاره، ځکه له تا مې تصویرونه ورک دي. له چا نه تمه د خندا وکړمه، له دې کوڅو محبتونه ورک دي. هغه سره شنه پټکي یادېږي درته، هغه سره شنه پټکي یادېږي درته، هغه یاران هغه وختونه ورک دي. انجانه مه پوښته د زړه حالونه، له دې وطنه ټول رنګونه ورک دي. له چنارو ښکلي ټالونه ورک دي، باغ ویجاړ شوی دی، ګلونه ورک دي.
ما ته خو ډېر د خوشحالتیا ځای ده چې ما ته څوک افغان وایي، خو ډېر بېحده ډېر خوشحالېږم او دا د ژوند تر پایه غواړم چې زه افغان یم، افغان به وم. کله چې زه هندوستان ته راغلی یم، یعنې 30 کاله کېږي چې راغلی نو د 30 کالو کې شاید په کال کې یا 2 کالو کې داسې یو نیم پېښه راوشي چې موږ چېرته پښتو ووایو. نور خو دلته پښتو شته نه، دلته خو په هندي خبرې دي، په هندي لیکل دي، په هندي لوستل دي، هر څه په هندي دي. نو زه څه ووایم، په کوم الفاظو یې ووایم؟ پښتو مورنۍ ژبه ده، د وطن ژبه ده. د ما یو ورور شهید شولو په 1980 کال کې د یوې ملیشې لخوا. نو د ما ورور چې کله هغه شمشان موږ د هدیرې ته شمشان بلل کېږي، د دوانو سکانو هدیره، کله چې هلته موږ وړلو موږ البته اور ته سپارو جسد. نو یو کس لاړلو چې د لرګي واخلي، لرګي یوسي، نو دوکاندار پوښتنه ترې کړې وایي چې څوک مړه دي؟ وایي د ملک اتم سنګ زوی مړ شو. هغه ته خو لرګي یوړل شول. چا یوړل؟ وایي د تاسو غوندې نه و، مطلب ګیره سر نه دی، سردار نه و، نو نه پوهېږم چې څوک خو لرګي یوړل. ما نه یې پوښتنه وکړه څومره لرګي وسه؟ ما لرګي وتړل یوړل. نو دا لرګي چې کله یوړل او شمشان ته لاړل، لرګي ته رسېدلي وو. هلته ډېر لوی لوی راکین د دولت هم او د پکتیا ولایت د ټول سپین ږیري مشران او کشران، ډېر خلک د ګردیز دا ټول راغلي وو. او هلته ولاړو. کله چې مراسم په ځای شول، نو ماښام اعلان هم وشولو په راډیو کې د فاتحې. او کله چې فاتحه وه، ګردواري ته هم ډېر بې شماره خلک راغلي وو. موږ ته دا معلومه نه وه چې دا اعلان چا کړی ده، دا لرګي چا وړي دي. دا تقریبا څو میاشتې وروسته موږ ته پته لګېږي چې دا د موږ د کور همسایه و، نسیم ګل رنجبر صاحب نومېدلو، یاد په خیر. نو دا نسیم ګل رنجبر صاحب دغه لرګي هم شمشان ته رسولي او دا اعلان یې هم راډیو ته ورکړی. او د خلکو مینه، یعنې تاسو فکر وکړئ چې موږ سره څومره اړیکې وې، څومره مینه وه او څومره لوریانه وه. هلته دا خبر نه و چې دا هندو ده، دا مسلمان ده، دا سیک ده، دا څوک ده. نه 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 نه، صرف انسان ده او افغان ده. نو دا خاطرې مې هېڅکله تر مرګه نه هېرېږي. کله به چې نوروز شولو، د موږ کور سره 2 جوماتونه وو. یو جومات د سخي صاحب په نوم یادېدلو. نو د سخي صاحب جومات کې به هر کال د نوروز په ورځ جنډه پورته کېدله او لنګر به خیرات به. دې جنډې پورته کېدو کې به د هندوانو او سکانو برخه هم و، دسمالونه به ورکول دې جنډې ته. نو هلته دا خبره نه وه چې دا هندو ده که دا سیک ده که دا مسلمان ده. د ټولو جنډې کې به دسمال او کپړه به چې راوړل ورکول. هغه خیرات به چې کېدلو، په هغه خیرات کې به هم ټولو برخه اخیستله. او د دې سره سره هغه طالبان چې هلته په هغه جومات کې اوسېدل، طالب العلم وو، نو هغوی به چې هغه مازدیګر ماښام هغه ټولوله، د خیرات ټولوله، ډوډۍ به ټولوله. نو دوی به چې راوړل، هغه کوڅې کې به غږ کوله چې خیر راوړئ بوره مه شئ. دا یې نه دي ویلي چې مسلمانانو خیر راوړئ بوره مه شئ، یا هندوانو یا سیکانو، نه، ټولو نه به خیر، ټولو به خپله یوه ډوډۍ خو حتمي وه، د هر کور نه راوتله او دا به ورکول. دا ډېره خوږه خاطره ده ما ته. کاش هغه وخت په بېرته را نه شي. اوس هغه خبرې اوس نه دي پاتې.